طالبانو امریکا ته بیا څنګه غبرګون وښود؟ څه خطرناکې خبرې ورته وکړلې؟ امریکا په طالبانو څه تور پورې کړی دی او څه روان دي؟ دا هر څه په ویډیو کې کتلی شئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور رد کړی دی. په دې ریپورت کې پر طالبانو نیوکه شوې وه چې بیرته واکمنېدو سره یې په افغانستان کې د مذهبي لږکیو ازادۍ ختمه شوې او ځینو مواردو کې ژوند ته خطر پیښ شوی دی، خو طالبانو دا موندنې رد کړي دي. په ریپورت کې راغلي دي افغانستان کې د شیعه وګړو په ګډون ځینې نور مذهبي لږکي او د نورو ادیانو وګړي د طالبانو بیا واک ته رسېدو وروسته اندېښنې کې ژوند کوي او نشي کولی چې په ازادۍ سره عبادت وکړي. ریپورت کې په تېرو څو میاشتو کې افغانستان کې د شیعه وګړو پر عبادت ځایونو بریدونو ته هم اشاره شوې ده. یاد ریپورت افغانستان کې د سیکانو په حواله ویلي دي چې دا ډله لا هم په ټولنه کې ځورول کیږي. ریپورت کې همدا راز ادعا شوې ده چې د طالبانو بیا واکمنېدو راهیسې شاوخوا 100 تنه احمدي مسلمانان له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. ریپورت افغان کې د میشتو عیسوي وګړو په تړاو وایي چې دا کسان د خپلې کورنۍ یا ټولنې لخوا ګواښل کیږي او ورته ویل کیږي چې که بیرته اسلام ته وانه وړي نو طالبانو ته به وسپارل شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په افغانستان کې د ټولو اقلیتونو مذهبي او مدني حقوق خوندي دي. په دې تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور نیمګړی او په ناسمو معلوماتو بنا دی. هغه همدا راز زیاته کړې ده چې زموږ ټول اهل سنت، اهل تشیع، سیک او اهل هنود هیوادوال په آزاد ډول خپلې مذهبي چارې ترسره کوي. په افغانستان کې د شیعه وګړو کره شمېر نه دی معلوم، خو دوی د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې میشت دي او بېلابېلو قومونو یا توکمونو پورې اړه لري. د هیواد کې نور ادیانو د وګړو د شمېر په تړاو هم کره معلومات نشته. سیکان او هندوان په دودیزه توګه پلازمینه کابل او ځینو نور پښتون میشتو ولایتونو کې له پیړیو راهیسې آباد وو، خو وروستیو کلونو کې شمېر ډېر کم شوی دی. داسې ویل کېږي دا مهال افغانستان کې د سیکانو او هندوانو د کورنیو شمېر له زرګونو راکم شوی دی او یوازې یو څه سلنه کورنۍ پاتې دي. تېر کال اګست کې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته هم ګڼ شمېر سیکان او هندوان له خپلو کورنیو سره هند ته کډه شول چې هلته وروسته پناه ورکړل شوه او لا هم افغانستان ته نه دي ستانه شوي. له تاسو ډیره مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. تاسو هم د دغه هندوانو، سیکانو، عیسویانو او نورو ادیانو خلکو په افغانستان کې ژوند په اړه خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ. همدارنګه که مو سوله افغان نه وي سبسکرایب کړي اوس یې حتما سبسکرایب کړئ ترڅو راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. تر بلې ویډیو چې زه راګرځم تاسو ته تازه خبر راوړم، تر هغه ښه وخت ولرئ.